بې حیا ښځه او سپین سرې مور لنډه کیسه. لومړی برخه. پایل. د ژمي اوږدې اوږدې شپې وې. په خپلې شړۍ کې پروت وم. ښي طرف ته نازیه په ژور خوب ویده وه. ما سترګې د چت پکې ته نیولې وې. سوچ مې کاوه. د کلي څومره خوندور ژوند و. ځواني وه، ښکلي ویښتان وو، مستي وه، شوخي وه. لاړه هغه ځواني. نه پوهېږم ټول عمر مې خواري د ښه ژوند لپاره وکړه. اوس چې ښه ژوند ته ورسېدم نو هېڅ مې هم په لاس کې نشته. کاش چې هماغسې غربت وی، هماغسې لیونتوب وی، خو چې ځواني وی. نازیه اړخ بدل کړ. مخ یې راواړاوه. د شپې خاموشي خوره وه. د تخت لاندې څو موږکانو اتڼ کاوه. چې سر مې ورښکاره کړ وتښتېدل. مخ مې بېرته نازیه ته واړاوه. نازیه د 13 کالو وه. زما عمر 15 کاله و. دومره بوډا هم نه وم، خو بیا هم ګیله راتلله. د سر ویښتان مې غورځېدلي وو. په زړه کې مې د ښوونځي هغو استادانو ته ښېرې کولې چې په ځوانۍ کې راباندې ویښتان کمول. کاش چې هغه وخت پوهېدلی چې له ښوونځي وروسته به هم زه په داسې سختو لارو راځم، نو په هېڅ صورت کې به مې هم د خپلو ویښتانو د خرابولو اجازه ښوونکي ته ورکړې نه وای. په هر حال مور مې رایاده شوه. خورګانې، ورونه چې هغوی به څنګه. د کور شماره مې ډایل کړه. زنګ مې ور ووهو. السلام علیکم. وعلیکم السلام زویه، څنګه یې؟ زما خو درپسې د دواړو سترګو سپین وشول. ستا لکه بیخي نه یادېږم چې پوښتنه مې نه کوې. ومې ویل ولې مې نه یادېږي مورې؟ ولاکه مې یوه ثانیه هم له ذهنه وځي. ستا د لاس پخلی مې ډېر یادېږي. خورګانې او کشران وروڼه مې څنګه دي؟ ویې ویل د الله تعالی فضل دی زویه، ټول ښه دي. تېره میاشت کې د ورونو او خویندو د زده کړو فیسونه 15,000 افغانۍ برابرېدل. دا ټول $100 راولېږل. نورې مې بیا د میمونې له زوی څخه واخیستې. دا وخت نازیه له خوبه پاڅېده. ژر مې د موبایل سپیکر بند کړ. ویې ویل دې سوالګرو ته دې بیا زنګ وهلی؟ په دې نیمه شپه کې ولې اوچتوې؟ ولې زما او خپل خوب پې خرابوې؟ ها، راکړه دا موبایل. موبایل یې واخیست او سره تڼۍ یې کېکاږله. دا و د اولې برخې پای. ستاسو ډېره مننه چې موږ څارئ. دویمې برخې ته منتظر پاتې شئ. چینل سبسکرایب کړئ تر څو بله برخه هم تر ټولو اول تاسې ته در ورسیږي.